ګراوند باندې حمله وکړه، مکمل ګراوند یې قبضه کړو او ډېر غټ فورس یې راوړو، غټه مشینګیري ورسره هغه لګیا دي. مې په خیال چې ګراوند خرابوي، ګراوند کې کندې وهي غټې غټې. منظور احمد پښتین وایي چې پاکستاني ځواکونو د پښتون قومي جرګې پر ځای برید وکړ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې په خیبر ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو نن شپه د پښتون قومي جرګې د راټولېدو پر ځای برید وکړ. منظور احمد پښتین وایي چې د پېښور روغتونونو ته حکومتي سرچینو پیغام لیږلی چې نن شپه بیړنی حالات نافذ کړي، ځکه په خیبر ولسوالۍ کې پر جرګه د برید پر مهال مرګ ژوبله شونې ده. منظور احمد پښتین د خیبر پښتونخوا پر حکومت غږ کړی چې د مرکزي حکومت د جګړې د دغه اعلان مخه ونیسي. نوموړي د سیاسي ګوندونو له مشرانو غوښتنه کړې چې نن شپه د پښتنو له ډلوژنې وړاندې د دې چارې د مخنیوي هڅه وکړي. د خیبر مراسیال کمیشنر پرون د یو مکتوب له لارې د پاکستان د جریمو قانون د 144 مادې له مخې تر 2 میاشتې پورې په دې ولسوالۍ کې تر 5 تنو د ډېرو کسانو راټولېدل او د وسلو ګرځول منع اعلان کړی دی. دغه پریکړه د اکتوبر له 9 نه د نومبر تر 9 نیټې پورې د پلي کېدو وړ ګڼل شوې ده. په مکتوب کې ویل شوی دی چې د دې حکم سرغړونکي به د پاکستان د جزا قانون د 183 مادې له مخې له قانوني چلن سره مخامخ شي. دغه بندیز داسې مهال لګول کېږي چې د اکتوبر پر 11 په خیبر ولسوالۍ کې پښتون قومي جرګه جوړیږي او تر 10,000 پورې کسان ورته رابلل شوي دي. ځایي سرچینې دا هم وایي چې نن شپه تر 200 زیاته پوځ موټر راغلي او د جرګې میدان یې بشپړ په قبضه کې اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې دلته پوځ لویې کندې ایستلې دي، لګول شوي خیمې ټولې کړې دي او په خلکو یې ډزې هم کړې دي. د دغه غورځنګ فعال او خارجي میشتي غړي وایي چې د دغه غورځنګ مشران ورسره په تماس کې وو، خو د شپې تر 3 بجو وروسته ورسره اړیکه نه ده نیول شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه خارج میشتي غړي وایي چې خیبر کې د انټرنیټ او ساده موبایل سیګنال بند شوی دی، نو ځکه یې له مشرانو سره اړیکه قطع شوې او په اړه یې هیڅ معلومات نه لري.